شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پودکاسټ کې تاسو سره نیغ په دغه مخاطب دی. نن را سره په همراز پودکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستې کړی دی چې د صحافت په دنیا کې د کرایم رپورټینګ کې هغوی یو ډېر لوی نوم لري. د هغوی کار او زیار د ستاینې وړ دی. د خپل کیریر آغاز د پاکستان هیواد د مشهور اخبار آج نه کړی دی او د خپل قام د ترجمانۍ دپاره بلا هلې ځلې دي. نن هم د پاکستان په مشهور اخبار جنگ کې دوی کار کوي او بیا په تیره په ډېر لږ وخت کې د کرایم کهانی په نوم باندې په دغه ریپورټینګ کې ډېر لوی نوم پیدا کو. نو تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د ډېر محترم کیسر خان. کیسر صاحب د ټولو نه لاول زه تاسو ته په همراز پودکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله. ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. سر خوشحاله شوم چې تاسو سره ناستې مو په لاس باندې راغله. روایتو مطابق په زما اړومبۍ پوښتنه دغه وي چې کیسر خان کله او چرته پیدا شو او ابتدایي زده کړې د کوم ځای نه وکړو تر کومه حده پورې؟ زما کیسر خان نوم دی او بیسیکلی زموږ تعلق چې کوم دی هغه د چرسدې ډسټریکټ دی ابازو. پښتو متلم دی چې زی ابازو لپاره راځي. جی بالکل. ما زموږ کلی دی. دا سه بس کال وو بو چې د والد صاحب د جاب په وجه باندې پیښور ته راغلو. نو بیا پیښور کې ټول عمر تیر شوی دی. د عمر زیاته سچ کم داغه په شاړن علاقې کې موږ تیر کړی. صحیح. ابتدایي زده کړو حواله سره بیا زده کړې تر کومه حده پورې تاسو زده کړه؟ زه تاسو ته نو سټوډنټ لایف کې زه په اخبار کې برتی شوی ما پیسټینګ کو ډیزاینینګ چې ورته وی بیا رستو بیا ورو ما خپل سټډیم جاری ساتله او بیا چې کله ما ماستر وکړو نو اج اخبار کې ما ډیزاینینګ کو. بیا اخبار کې داسې جاب نشته چې امانی کړي. نو بیا 2005 کې د اج اخبار چې مالک او عبدالواحد یوسفی صاحب کله چې ما ماستر وکړو نو یې چیرې ته اوس ریپورټینګ وکړي. نو الته ما بیا د 2005 نه ریپورټینګ سٹارټ کړو د ډیلی آج نه ایز ا کرایم ریپورټر. زه یو میاس جنرال ریپورټر پاتې شوم او بیا بس د 2005 نه تر 2016 پورې زه آج اخبار کې ما کرایم ریپورټینګ کوم. د صوبې د ټولو نه غټ اخبار دی. دا غي نه پس د پاکستان چې د ټولو نه کم غټ اخبار دی د 2016 نه تر اوسه پورې زه لګیای او جنگ اخبار کې کرایم ریپورټینګ. صحیح. مونږه کو ګورو سر د ریپورټینګ د پاره بلها شوبې دي کاغه قانوني ریپورټینګ وی سماجی ریپورټینګ وی یا نور. تاسو پکې د کرایم ریپورټینګ دغه څنګه خوښ کو په بچپن باندې کرایم سټوریانه ډېرې کتلې او کنه نور څه وجوهاتو دا سیوا چې ما څنګه تاسو ته ما مختلف کارونه اخبار کې کړی دي. جی. نو زما چې کله ډیزاینینګ کو بیا په کمپیوټر سیکشن کار کوو دا سب ایډیټر زما ډېر زیات خو ما به اسې د شپې ز فارغ ما به د مارننګ شفت والو د پاره خبر راغلی د ډیسټریکټ خبرونه او ما جوړول مې وزل د سب ایډیټر کمیو. جی. نو زموږ خالد سلمان صاحب او یوسفی صاحب ته چې ما سب ایډیټر په کار دی. جی. هغه ته والا بل برتی کو یا لم نه وي کیسر چې کوم هغه کیسر کو ډیزاینینګ کوي په دې نه پیږي. ونه چې مال د شپې خبرونه هغه جوړي هغه په دې پويږي. خجی. ته ما ته پته نه وځي چې سبا ډیټیل را لم نو نوټس بورډ باندې آرډر لګیدل چې تب کیسر بننه سب ایډیټینګ کوي. جی. بیا دا که ما ته پته نه و یوسفی صاحب را ټلیفون کو زما د چټي و پاغورس چیرې تا ز ریپورټینګ تراړو. جی. ما وستا سو دا بالکل صحیح ده. یو مې جنرال ریپورټینګ هم د یوسفی صاحب په وینا شوی او ما بالکل سوچم نو کړی د کرایم ریپورټینګ خو په ټول ریپورټینګ د ټول خلکو بیزی لایف هم د کرایم ریپورټر خو هم د خلکو داوي. ما په خپل خو نه کړم د قسمات بیا یوسفی صاحب ما چټه ورځو ما ټلیفون کو چیرې ته کرایم ریپورټینګ بس تعالی در کوم ته وکړې شي. ما جی بس تاسو اوس پورې تاسو رسو کار تیر شو. نو دا ما لګي ډیوټي لګولې و او خو شکر الحمدلله زما چې خو چې کرایم ریپورټینګ را لګول. خجی. ډېر انټرېسټینګ دی زما ډېر خوښ دی. صحیح. دغه خو بالکل څنګه چې تاسو چې انټرېسټینګ دی خو کرایم ریپورټینګ ته مونږ وګورو نو ډېر حساس هم دی. نو تاسو به حیثیت صحافي دا چې کوم دی تاسو د کرایم ریپورټینګ سټوري دا څنګه ریکارډ کوئ د کې د صحافتي اقدارو خیال څومره ساتئ تفتیش ته څومره په حد پورې رسئ دغه حوالې سره راته ډسکس کړئ. څنګه چې تاسو وینو او ګران چې څونه دی کنه لکه ریپورټینګ مختلف وي په اخبار کې د کورس ریپورټر بیل وي د پولیټیکل ریپورټر بیل وي. دا ډیوټي د هغه چې دسی بس هغه ماسوتنه پوري وي. بیا هغه نه پس نه د منسٹر سره تقریب وی نه د وزیر اعلان نه داسې کرایم ریپورټینګ یو خوده 24 غنټه بل صحافتي اقدار چې تاسو یاد کړئ دا په قسم ډیر زیات مشکل دي. جی. مطلب ډیر زمو مرګري چې کوم هغه په سره خبر هم نه دي. صحیح. نو اقدار خو ادا دي چې لکه مطلب د خلکو د عزت خیال ساتل پکار دي. زه کوشش کوم او دا ما زاره خبره کې یوسفی سے بیا دوم نه زمونږ استاد لو یا ډېر خمشر چې کوم دی نو هغه دا متداخل دي چې اکثر موږ دا خبرونه کوي کنه چې کیسر ولد جعفر خان سکنا فلانی سے نو هغه چې
دا ډېر مرګري پکې د پلان روم یاد کی اوس کفر یو ایم پی ای ور قتلو کی غټ غټ اخبارونه چې کوم دی هغه کې وایي د پلان کې ایم پی ای متایس فیس ویل چې نه دا په صحافت کې نشته څوک جرم کوي هغه سړي به تاسو ذکر کوي د دې ټولو خبرو خیال ساتل پکار وي او هغه ډېر ګران کار هم دی چې صحیح کو ګورو سر نو پر ریپورټینګ کې تاسو بلها عمر تیر کو زه به ویم چې تاسو د سر وخت پکې سپین شو په دې دومره زمانہ کې د یو واقعیا یا د یو ریپورت یا د یو سټوري چې دا غینه تاسو ته محبوبیت او مقبولیت هم حاصل شي وي او هغه تاسو د ژوندانه یو منفرده یا یادګاری سټوري ورته زوه یادګاری سټوري دا سیمه چې کله زه په آج کې وم جی ما مفردې مرګره او یو بل زموږ مشر وای وی چې هغه ټایم کې په لشکر اسلام په دې ضلع خیبر خو هغه ټایم خدا باړه وکړ تیرا پورې نو هغه منګل باغ له انټرویو لزو هغه ټایم کې د منګل باغ د لشکر اسلام مشر او مطلب هغه ډېر خیبر ایجنسی ته تل ډېر زیات حساس صحیح ما ته وی الته زونو ما ډېر خوشاله شوم چې دا ډېر غټ نوم د منګل باغ او دا خو زما ډېر نوم شي چې زلار شمال ته خو چې ځکه د جم تور رسید موال ته بیا موږ ته خلکو وی چې چرته زیر موږ ته الته نو مطلب د موبایل رابطې نه وي خو د هغه تر جمرو د پورې خلکو را لګلی موږ بیا په خوړه کې او چې کله نیمه لارې ته لاړم نو بیا مې یوسف ته ټلیفون کوم زه غوال ته زم وی چرته مې جم نه وړې د مس په موبایل هم کار نه کوي ما ته وی ولی بیا ماته پهله ولې ټلیفون نکو ما خو لند زیاده مې اوس وی اوس سویل مې زم چې را واپس شم نو چې تل اوس خو بس لاړ شه لکه دونه وی ریدم خو چې بیا ځه لاړم ما بیا منګل باغ انټرویو وکړ نو هغه داسې و چې هغه ټایم کې الکترونیک میډیا نه ودا د 2006 خبره وای دا ټایم کې نو هغه سره ډېر زیات مطلب مقبولیت هم ملو شوی ډېر زیات مقبولیت ملو شوی مسلې هم ډېر پیدا شوی وي خدای دې چې هغه زما د ژوندۍ او داسې ریپورت چې پاغه خلکو پیژندل صحیح مالې یاره امر باندې ډېر تیر کړي و خو خوښ شوی مې